دا په غزني ښار کې هغه بېوسه ښځې او ماشومان دي چې د مجبورۍ له وجې یې سوال کولو ته مخه کړې وه. اوس ورته د سوال نه کولو په خاطر نغدي پیسې ورکول کیږي. د غزني والي وایي د کورنۍ هر نفر ته د میاشتې 1500 افغانۍ ورکول کیږي. چې کومې کورنۍ سرپرست نه لري او په عامو بازارو کې ګرځېدل، هغوی سوال کاوه او محتاج وو، سرپرست نه درلودل، نو هغو خلکو ته دا به دوامداره ورکولی کېږي، هره میاشت به ورکولی کېږي. بل خوا دیني علما سوال کول جایز نه بولي او له سوالګرو کورنیو غواړي چې له دې کاره لاس واخلي، خو سوالګر وایي د مجبوریت له وجې سوال کوي. خدای تعالی رازق مطلق ده، هغه مسبب الاسباب ده. تاسو د اسباب د روزي برابروي، تاسو خدای ته صبر وکړئ او په کورو کې کښېنئ، نو بې صبري مه کوئ، ګداګرې ته مه وځئ. و تر څه مې رنګمالي کوله، دې پیسې نه کوم، سمت شی ورسېد نو موږ ویل راوځي له کور له مجبوري راوتلي یم، وړ عیال په سر اخیستی یم. مخکې مې ګدایي کوله، اوس خوشحاله یم، دغه کومک را سره وکړي موږ راوګرځ، په دې دنیا هم خوشحاله یم، په دنیا بیا یې نه کړو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت او مرستندویه بنسټونه دي د نغدي او مفت ویش ترڅنګ اړمنو کورنیو ته د کاري بوختیا غمه هم وخوري.